باد سبا یو سمدانی تا سلام پا اللہ بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام. حالاتو پتہ وته نه لګېدله نو ځکه دا قانون هم بدل شو. رومبنی قانون ځکه اونه چلېده منسوخ شو چې د موجوده حالاتو پتہ نه وه، او دا دویم قانون ځکه اونه چلېده چې د آینده راتلونکي حالاتو باچا ته پتہ نه وه، نو قانون منسوخ شو. نو دا کافران د قرآن د منسوخ د آیاتونو د منسوخ کېدو په باره کې دغه خیال لري چې الله ته جوړ د موجوده حالاتو پتہ نه وه یا د راتلونکي حالاتو پتہ نه وه، نو ځکه آیاتونه منسوخ کړل. نو الله ته دا نسبت غلط دی. الله ته موجوده او آینده ټول حالات معلوم دي. دریم مثال ووره، یو ډاکټر دی ډیر قابل او هغه یو مریض راغی، نو د مریض نه تپوس پوښتنه وکړله او د هغه چې څه ضروري ټسټونه میسټونه او هغه وکړل، چیک اپ پوره شو. نو اوس یې ورته د یوې میاشتې دارو لیکل، وی میاشت چې دا دارو خورې نو بیا راشه. نو میاشت پس راغی، بیا تپوس پوښتنه ټسټونه وغیره وشو، وی دا چیټۍ درته بدلومه ښه، اوس درته بله چیټۍ لیکمه نور دارو، دا زاړه دارو نور مه خوره، نو یو میاشت به دا دارو خورې بیا راشه. نو دقسې میاشت په میاشت به راته و چیټۍ به بدلېده، زړې چیټۍ به منسوخ کېده. شپږ میاشتې چې علاج وکړه سړی هټه کټه نوجوان جوړ شو. دې ډاکټر ته به خلک قابل وایي که ناقابل؟ دا قابل دی، مریض جوړ شو. دې ډاکټر ته په وخت پته وه چې دا مرض به شپږ میاشتې علاج غواړي، په ړومبۍ میاشت به دا دارو وي، په دویمه دا، په درېیمه دا، په څلورمه دا، په پنځمه شپږمه دا. د ډاکټر داسې هم کولی شو چې د شپږو میاشتو داروګانې ورته په یو ځای لیکلي وي او چیټۍ ورکړه او یا ورته داسې یو پیټۍ ډکه کړې چې دا دارووال او دا به شپږ میاشتې خوري. خو په دې کې دا کېدی شوه چې د دې مریض په ذهن بوج راخه، زه دونه سخت ناجوړ چې زه به شپږ میاشتې علاج کومه، ذهني بوج به پرې راغلی و. او نمبر دو دا چې شاید چې هغه د دارو په ترتیب کې خطا شوی وي، د ړومبۍ میاشتې داري په شپږمه خوړلې وي، د شپږمه هغې په درېیمه خوړلې وي، د درېیمې هغې په پنځمه. د ډاکټر د مزاج مطابق به کار نه و کړی، بې ترتیبي به یې کړې وه، نو جوړ شوی به نو ډاکټر قابل و، ورته پته وه چې د شپږو میاشتو علاج دی، وی نه په ذهن ولا بوجم نه اچومه، بے ترتیبی به تیر راځي، هغې نه هم بچ کوم. نو د دې میاشتې دا دارو بیا به دې سره دونه فرق راغلی چې دا دارو به کار نه کوي، دا بل دارو به کار کوي. دې ته قابل ډاکټر وایي او دې ته به څوک هم ناقابل او نه وایي. اوس دا مثال والا او الله چې کوم حکمونه نازل کړي دي او بیا منسوخ کړي دي، الله ته پته و چې دا آیات به ولیږم، تومره موده په دې عمل مناسبي، بیا به په دې مناسب نه، نو دا آیات به بدل کړمه، د دې په دې به دا بل آیات ولا ورکړمه. دا مثال د نسخ سره مناسب دی او دغه مخکینی دوه مناسب نه دي. نو آیاتونه منسوخ کېدل دا په درې قسمه دي. یو آیات منسوخ کېدل کله داسې وي چې د یو آیات تلاوت منسوخ شي، حکم به اوس هم باقی وي. په قرآن کې به آیات ویني نه، تلاوت به څوک نه کوي، خو حکم به باقی وي. لکه قرآن کې پخوا یو آیاتو، الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم. وګوره قرآن کې اوس نشته. الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم. تلاوت نشته، حکم اسم باقی دی. شادی شده زناکار سړی او شادی شده زناکار ښځه، دا دواړه رجم کې پکانوي اولې سنگسارې کې، دا د دوی لپاره سزا ده.
دا الله دا طرف نه دا یو عبرتناک سزا ده. الله زبردست او حکمت والا دی. آیات تلاوت نشتا، څوک به هم تلاوت نه کوي. کمونځ پیو کمونځ پې نه کېږي. په دې آیات کمونځ کې مونځ پې نه کېږي. حکم باقی دی. نو دې ته وایي منسوخ التلاوت. او دویم حکم منسوخ شي خو تلاوت به اوسم کې تلاوت باقی دی. نو دې ته وایي منسوخ الحکم. لکه د وارثانو د پاره سورت بقره کې 180 نمبر آیات کې د وصیت حکم راغلی دی چې بنده مړ کیږي نو د خپل وارثانو د پاره د وصیت وکړي. اوس دغه وصیت والا آیات د میراث په آیاتونو په سورت نساء کې چې د میراث کوم آیاتونه راغلي پاغه منسوخ شو. نو تلاوت خو به کې تلاوت کوا خو حکم منسوخ دی. منسوخ الحکم ورته وي. او دریم نمبر منسوخ کېدل داسې دي چې لفظ منسوخ دی او معنا او حکم منسوخ شوی دی. منسوخ الحکم والتلاوت. نو دا هغه آیاتونه دي چې یو ځل خو الله نازل کړي دي خو دغه آیاتونه د پیغمبر علیه السلام نم خدای ایر کړل او د تمامو صحابه کرامو نه ایر کړل. نه آیات پاتې شو تلاوت او نه حکم پاتې شو. لکه بعض روایتونو نه معلومیږي چې سورت احزاب د سورت بقره عمره اوږد سورتو خو د دې ډېرې حصې حکم او تلاوت دواړه منسوخ شوي دي. یو آیاتم چاته پاتې نشو خدای پاک ختم کو. منسوخ التلاوت او منسوخ الحکم دا درې قسمه نسخ ده په قرآن شریف کې. ما ننسخ من آیت هغه چې منګه منسوخ کو د یو آیات نه او ننسها یا من یو آیات هیرو د پیغمبر علیہ السلام نے ایرو صحابه کرامو نے ایرو نأتی بخیر منها من روڑو داغی نه بہتر او مثلها یا کم از کم داغی پشان برابر. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. الم تعلم آیا پوئگنا آیا تا تا معلوم ندا ان اللہ چی بے شک اللہ پاک علی کل شیء قدیر پا ہر چیز بان قادر دے. الم تعلم آیا تا تا معلوم ندا ان اللہ چی بے شک اللہ پاک لہو ملک السماوات والارض دے اللہ پاک لر حکومت دا اسمانون دے او دزمکی. وما لكم من دون الله او نشتستاسو دا پارا من دون الله بغیر دا اللہ نا من ولی ولا نصیر نسوک حمایتی و نسوک مددگار. دا اللہ سر تعلق خساتا دوستانہ تعلق دا اللہ سر وساتا تعلقات مخراب ہوا دا کافر و خبروں کی مرازا. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. آیا تاسو اراده لرئ ان تسألوا رسولكم چې تاسو سوالو کې د خپل پیغمبر نه کما سئل موسى من قبل لکه څنګه چې د موسی علیہ السلام نه تپوسونه شوي دي من قبل مخکې. يهوديانو په خبرو باندې اعتماد مکوئ او کا یهودیان خپل پیغمبر باندې شکوک او شبهات بخکارا کول. احتیاط کوي دا وی پشانت تپوسونه د پیغمبر علیہ السلام نه مکوي. ام تريدون ان تسألوا رسولكم آیا تاسو اراده لرئ ان تسألوا رسولكم چې تاسو سوالو کې د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې سوال کړی شوی دا هغه کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې سوال کړی شوی د موسی علیہ السلام نه مخکې. اعتراضونه با یهودیانو کول لکه مخکې د غوا مسله تیره شوه وی غوا لالکه نو اسی به ست تپوس وړه ده
کزړه ده توره ده که سپینه ده یوې کړې ده کلې ده خو یو غواله لکې کړه. نو دې آیات کې مسلمانانو ته الله پاک ادب وخو ودا قسمه بےهودا او بے مطلب تپوسونه مکوي. نو پیغمبر علیہ السلام نه صحابه کرامو ډیر تپوسونه نه دي کړي. د ټول قرآن شریف کې وګورئ تقریبا 14 ځله تپوس شوی دی. بس نور تپوسونه پیغمبر علیہ السلام نه د ډیر ادب د وجه نه صحابه کرامو بیان کړي. ام تريدون آیات سو اراده لره ان تسالو رسولکم چې تاسو سوالو کې د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې تاسو نشو د موسی علیہ السلام نه مخکې ومن يتبدل الكفر بالایمان هغه چا چې د ایمان په بدل کې کفر واغشتو فقد ضل سواء السبيل فتحقیق سره گمراه شو دی د نیغې لارې نه. ود کثیر من اهل الكتاب محبوب گنی دیر د اهل کتابنا لو يردونکم چې واپس کی تاسو لرا من بعد ایمانکم رستو د ایمان تاسو نه کفارا کفرتا بیا درنه کافر جوړ کی حسدا من عند انفسهم د وجد حسد نه د دوی پزړونو کې من بعد ما تبین لهم من بعد ما تبین لهم رستو د دین چې دوی ته خواضح شوی ده الحق حق و تواضح شوی ده حق و تخکار ده او دا غینه پسند سره تربګنی کوي نو تاسو واپس کفر ته اړئ. ود کثیر من اهل الكتاب محبوب گنی دیر د اهل کتابونه لو يردونکم چې واپس کی تاسو لرا من بعد ایمانکم کفارا رست استاسو د ایمانونو نه کفرتا حسدا من عند انفسهم د وجد حسدنا من عند انفسهم چې د دوی پزړونو کې دی من بعد ما تبین لهم الحق رست د دوی نه چې دوی ته حق واضح شوی دی. فعفوا واصفحوا معفي وتوکا معفي وتوکا وصفحوا مختواړه او رکیک دا يهوديان بیکار دي معفي وتوکا درگذر ورتوکا عفو درگذر حتى ياتي الله بامره تر دې چې الله پاک خپل حکم راوړي. فی الحال صبر کوا او چې کله د جهاد حکم راغی نو خوا په سړکا. ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک په هر چیز باندې قادر دی. او فی الحال منځونه کوي د جهاد حکم لا نشته دی نو منځونه کوي. واقیم الصلاة وآتوا الزکاة منځ قائم وي وآتوا الزکاة او زکات ادا کوي. فما تقدموا لانفسکم من خیر هغه چې تاسو روان دي لګي د خپل ځانونو لپاره من خیر اندسنه کینا تجدوه عند الله دا الله پنځ باندې بداغي ثوابونه بیا مومه. ان الله بما تعملون بصير بشک الله په هغه عملونه چې تاسو کوي بصیر لیدونکي دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन फलहु अज्रुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत बकरा आयत नंबर 111। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नस्वारा। यहूदियान और नस्वारा द्वारा द्विपयोबल बांधे एतराज को यहूद बवेल दा नस्वारा द दिन पकार के पहिस नदी ईसायान बवे यहूदियान द दिन पकार के पहिस नदी। दे आयातुन के अल्लाह पाक द यहूद और द नस्वारा खपलो के इख्तिलाफात और पयोबल बांधे रद कवल जिक्र करी दी। यहूद और नस्वारा दा खपल दिन असल हकीकत एर करो और द मजहब पनुम बांधे कौमियत जोड़ करो और पदे द्वारो डलो के हर यव डला बस सिर्फ पलजान जनती गणी और दजान न अलावा तमाम अक़वाम आलम दोज़खियान और गुमराहान गणी। ददे इख्तिलाफ नतीजा दाशुला चे मुशरिकान द मके अगवीतम यो मुक़प्पला स्वरला द ईसायान पशान और द यहूदियान पशान बेबुनियादा और बे असला खबर अगवीम शोरोक लला। वे जमंग दा पुत परस्ती हक दा और जमंग न गैर बल सो का दो जनतिश्तना। अल्लाह पाक द दे द्वारो कौमनो जहालत और गुमराही दागे पबारक के फरमाई कि दा द्वारा कौमुना जन्नत तदतललो असल सबब ना गाफिल दी। सिर्फ द मजहब पनुम बांधे कौमियत पसंदखती दी। हकीकत दार च मजहब क यहूदियत वी क नसरानियत वी और क इस्लाम वी। द मजहब असल रूह दो सीजुनरी यौदा च बंदा द खपल जड़ना खपल जान अल्लाह त उसपारी द खपल अल्लाह तोआत और ताबेदारी खपल आकीदा उगणी उस दादा अल्लाह ताबेदारी और तोआत दा कप हर यो मजहब के वत हासिलेगी परिश्तिया बांधे द अल्लाह तोआत ताबेदारी पर हर मजहब के चवत हासिलेगी न दे द अल्लाह ताबेदारी को न अवल पर यहूदियत के द अल्लाह रजा ताबेदारी वा अगर अल्लाह मनसूख को वपस ईसाइयत रागे ब्या ईसाइयत के द अल्लाह रजा वा ब्या अगम मनसूख शो उस पर इस्लाम के द अल्लाह पाक रजा और फरमान बरदारी दा। द्वेम खबर दादा द मजहब रूह द्वेम सीजो अदा के पजनत के दाखिले दिल पारा सिर्फ दा खबर न काफी कीगी कि यो बंदा दजलन द खुदा पाक द फरमान बरदारे कसद और इरादा उकी और ब्या द ताअत और ताबेदारे तरीके द खपल जहन और द खपल ख्याल न राव बासी कसद और इरादा हुकी चीज़ द अल्लाह ताबेदारी कोमा अल्लाह बरजा कुम और द अल्लाह ताबेदारी और रजा कुल देर पारा तरीके द खपल जहन और द खपल ख्याल मुताबिक द जान जोड़ी की दा खबर ठीक न रहा
دا الله طاعت تابعداري او حکم منلو د پاره هغه طریقه با قبليږي، هغه طریقه با منظور وي کما چې د الله یو پیغمبر درته اوخی، چې الله د خپل پیغمبر په ذریعہ درته طریقه متعین کی. رومبنه خبره بلا من اسلم په ذریعہ باندې خول شولا، او ذمه خبره وهو محسن په ذریعہ باندې خول شولا. نو د آخرت نجات او د جنت داخله دو د پاره صرف د طاعت قصد او اراده کافی نه ده، بلکې خپل عمل وسره ضروری دی، او خپل عمل هغه دی کم چې د پیغمبر علیه السلام په ذریعہ باندې خولی شي. نه کم بنده چې دا بنیادی اصول پریږدي دواړه یا یو، نه که هغه یهودي وي که عیسائی وي که مسلمان وي، صرف د نوم قومیت په خیال باندې دی د جنت ټیکدار جوړیږي، نو این خیال استو محال استو جنون پدې کار کېږي نه. د کتابداري د الله کول غواړي نو تابعداري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکا. د الله تابعدار شه بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نو پورا د پیغمبر علیہ السلام تابعدار شه، کما طریقه چې د پیغمبر علیہ السلام د جن خول د اق خپل کا، کما وضع قطع شکل شباهت لباس اخلاق عادات چې پیغمبر علیہ السلام د تخولی د اق خپل کا، بیا به جنتی شي. او کنه دغه طریقې نه خپله نو بیا بل وخت روان دی. وقالوا لن يدخل الجنة، وای یهودیان او نصارا لن يدخل الجنة بالکل بداخل نشی جنت تا الا من کان هودا او نصارا، مگر اغا سوک چی یهودی وی یا عیسائی وی. وقالوا وای یهودیان لن يدخل الجنة الا من کان هودا، بالکل ہرگز بداخل نشی جنت تا مگر اغا سوک چی یهودی وی. وقالوا وای عیسایان نصارا لن يدخل الجنة الا من کان نصارا، بالکل بجنت تا داخل نشی مگر اغا سوک چی نصارا عیسایان وی. دوارا جدا جدا خبر کئی، اللہ دوارا خبر دے دے کہ برغ ذکر کری. وقالوا وای یہودیان و عیسایان لن يدخل الجنة ہرگز بداخل نشی جنت الا من کان هودا او نصارا، مگر اغسوک چی یہودی وی یا نصرانی وی. تلک امانیهم، اللہ فرمائی تلک امانیهم داددوی خواہشات و آرزوگانی دی، یعنی پا آرزوگانو کار نکیگی، حقیقت پکی نشتا. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هاتوا برهانکم روڑے تاسو خپل دلیل کہ دا جنت تے کدارینو دلیل پیس دی. هاتوا برهانکم روڑے تاسو خپل دلیل ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتینی ہے. دوی زمنگ نہ غیر بل سوک با جنت تنزی، اللہ وی بلا ولی نستاسو نہ غیر بل سوک با جنت تزی. اس قید و قانون وورا چی جنت تب سوک زی. من اسلم وجهه للہ، آغا سوک چی تابی کی ذات خپل للہ دا اللہ پاک، اسلم تابی کی وجهه دا وجہ خپل مانا مخ مراد تن ذات تے. من اسلم وجهه اغا چاچ تابع خپل ذات للہ خاص اللہ دا پارا
वहुव मुहसिनुन और दे एहसान को उनके नेकी को उनके यो खुदे मन उनके फलहु अजरुहु इंद रब्बिही नदर पार अजर और सवाब ददे इंद रब्बिही ददर पनिज़बान दे अल्लाह सरदर पार अजर और सवाब दे वला खौफुन अलैहिम नबवी हिस्यर पदी बांधे वला हुम यहज़नून और नबदी गमजिनवी यानी चाचे दा अल्लाह अहकाम उमनल इत्तिबाए उकलला ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून नबी हिस्यर पदी बांधे वला हुम यहज़नून और नबदी गमजिनवी दरातलन को बैर नवी च उस बरा सरस कीगी पतेर शोबा ने बगम नवी च वल में प्लाने कार नो करे ना अल्लाह तो आत में नो करे न करे दे न तेर शो गम निष्ठा दरातलन को यर निष्ठा वकालतिल यहूदो लैसतिन नसारा अला शैइन यहूदियानो तौरात उलस्त न पदे पुईशु कि दा ईसायान को ईसा अलैहिस्सलाम ता दा खुदे ज़ुई हुई ईसा इब्न अल्लाह नो दा खो बेशक काफिरान शिवी दी ईसायानो चे खपल इंजील ओकत वेदा यहूदियान खुदा ईसा अलैहिस्सलाम दा नबुवत न इनकार कई दुई काफिर दी द्वारा पर दलील खबर कई यहूदियान वे ईसायान को ईसा इब्न अल्लाह वेले दी काफिर शू न नस्वारा ईसायान वे दी खुद मंग दा ईसा अलैहिस्सलाम ना इनकार कई पैगंबर न मनी जे पैगंबर न मनी दी काफिर शू यो वही दे बल दिन से दिन नरे न दा बल इस्तादा दिन से दिन नरे वकालतिल यहूद लैसतिन नस्वारा वाई यहूदियान नदी ईसायान अला शैइन पहेस चीज बांधे द दिन पर एतबार बांधे पहेस की नदी वकालतिन नस्वारा लैसतिल यहूद अला शैइन नवाई ईसायान लैसतिल यहूद नदी दा यहूदियान अला शैइन पहेस चीज बांधे हम द हैसियत द दिन्ना दद्वारो दिन से दिन न रे दद्वारो दिन से दिन न रे सदाकता द्वार रिश्तिया हुई ददे योम दिन से दिन न दे और ददे बलम दिन से दिन न दे असल खुद दीन इस्लाम दे इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम बेशक मकबूल तरीन दिन द अल्लाह पर निज़बान दीन इस्लाम दे वहुम यतलून अल किताब हाल दादी चिद्वी किताब लुली कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम कज़ालिक उमदारंगे संगच यहूदियान और ईसायान वही उमदक करंगे क़ाल अल्लज़ीन वाई हक़ खलक ला यअलमून चवी इल्म न लरी चग बेइल्मा मुशरिकान दी मिस्ल क़ौलिहिम दद्वीद वहना पशान खबर कई ला यअलमून दा ला यअलमून सोग दी वही जाहिलान द मुशरिकान नदी द अरब बुत परस्तान दी जाहिलान द अरब बुत परस्त इल्म न लरी किताब व सरनिश्तरी द्वीम वही संगच यहूद और नस्वारा योबल तक गुमराह हुई दक्का शांत दा बुत परस्त दखपल जान न अलावा हर चाहता गुमराह हुई बेदीन वर्त हुई मुशरिकान द्वीबहुम दखपल जान न अलावा खलक गुमराह कर कि पैगंबर अलैहिस्सलाम और सहाबे किराम बच्चे तवाज़ और नसीहत को तो दे मुशरिकान ची बोली हक करे खलकी बेदीन करल कना खलकी बेदीन करल पैगंबर अलैहिस्सलाम और सहाबे किराम खलक दिन तरा वसल न दे बुत परस्त बे हक दे बेदीन करल दे जान अकीदे ते बेदीन वे और जान न अलावा द नूर अकीदे ते बेदीनी वे वेला कज़ालिक उमदारंगे क़ाल अल्लज़ीन वइल्म अग खल्क़ ला यअलमून चावी इल्म न लर मिस्ल क़ौलिहिम फमिस्ल द वहना दी बे वेला
कज़ालिक हम दारंगी मिस्ल कौलिहिम द द्वी द वैना पशांति न कज़ालिक कि यो तशबीह दे मिस्ल कौलिहिम दी किम तशबीह यो तशबीह चिराल नो दा बस वन द्वेम तशबीह वाले रागला साजतो न बाज़ मुफस्सिरीन वी मिस्ल कौलिहिम दा ताकीद दे ज़ियात वज़ाहत दे द कज़ालिक दा पारा कज़ालिक हम दारंगी और बाद मुफस्सिरीन वही दी दे कि दो जुदा जुदा तशबीह दी नो दे वजना दो लफ्ज़ रोड़ल यो तशबीह दादा कि दे यहूद नस्वाराओ दे खबर मुशाबिह कि द्वी यो त गुमराह हुई यो बल त गुमराह हुई न दक शांत मुशरिकान बेइल्मा अवीम गुमराहन नजान न गैर बल चाहते गुमराह हुई न यवी तशबीना गरजदारे कि द्वी वैना और दावी वैना यो शांति रा दे अहली किताब वैना और दे बे किताबो बेइल्मा खल्क वैना और दे बल तशबीह ना गरजदारे कि संग अहले किताब दावा बिला दलील वई दे अहल किताब दा दावा च दा बल पर हक न रे अयो वही दा बल पर हक न रे द्वी दावा बिला दलील दा सिर्फ द खपल नफ्स ख्वाहिशात और द दुश्मने द वजन दा खबर कई नो दक शांति द मुशरिकान द बुत परस्त खल्क दा दावा दा हम बिला दलील और ख्वाहिशात नफसानी बाने मबनी दा दो तशबीहात पकरालन दो कबाहत पकरालन नो इसका तशबीह वज़ल राला कज़ालिक और मिस्ल कौलिहिम कज़ालिक हम दारंगे क़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून मिस्ल कौलिहिम व इल्म आगे खल्क च इल्म न लरी मिस्ल कौलिहिम द्वी द वैना पशान वल्लाहु यहकुमु बैनहुम पस अल्लाह पाक बफैसलो की बैनहुम द्वी पमंस के यौमल क़ियामत द क़यामत पर फीमा कानू फीहि यख्तलिफून पअगसक द्वीप के इख्तिलाफ को कम खबर के इख्तिलाफ को फैसला ब अल्लाह क़यामत क्यों की सोख प हक़ दी अल्लाह ब फैसलों की वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा सोख दे ज़्याद ज़ालिम निश्तर ज़्याद ज़ालिम मिम्मन द अगचाना मनअ मसाजिद अल्लाहि च मन कवल कई द जुमातुनो द अल्लाह ना अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु याद क्लीशी पदे जुमातुनु की नुम द अल्लाह वसआ फ़ी ख़राबिहा कोशिश कई परवाना वलो द जुमातुनु के ददे आयात शान नुज़ूल के हम नस्वारा दी चावी द यहूद सरा जंग उको और तौरात उसवद और बैतुल मुक़द्दस रवान का या मुशरिकान द मकीरी चावी द खपल ज़द और द इनाद द वजना द हुदैबिये पर मुकाम पैगंबर अलैहिस्सलाम द मस्जिद अल हराम ना मने करो नो दा द्वाला डले दुई द जुमातुनो ना मने कवल करी दी यहूदियान पखपल जमाना की द्वी यहया अलैहिस्सलाम कत्ल करो यहया अलैहिस्सलाम दे यहूदियान शहीद करो नजरूम ईसायान रालल और द यहूदियान ने बदलो इंतकाम अगश्तो द इराक मजूसी बादशाह बुख्त नसर सर योजेशु और पशाम बांधे प बनी इसराइलो बांधे हमला उकड़ा अगुए कत्ल कर और द तौरात नुस्खे उस वजोले और बैतुल मुक़द्दस की निजासत गंदगी और खिंजीरान उगरजोले
خنزیران پکې حلال کړ په بیت المقدس کې. د بیت المقدس عمارت آبادی روانه کړله. د بنی اسرائیل شان شوکت او قوت هغه ټول پایمال کړل. د پیغمبر علیہ السلام زمانه مبارکه پورې بیت المقدس دقه سروان ویجاړو. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې شام او عراق علاقې چې فتح شوې نو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په حکم باندې بیت المقدس بیا آباد شو. ډېرې مودې پورې شام او بیت المقدس باندې د مسلمانانو قبضه وه. بیا یو زمانه داسې راغله چې بیت المقدس د مسلمانانو د لاسه ووته. تقریبا 100 کاله د عیسایانو په قبضه کې بیت المقدس پاتې شو. شپږمه صدی هجری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه هغه بیا حمله وکړه او بیت المقدس د عیسایانو د لاسه آزاد کړ. نو د روم د عیسایانو دا ګستاخانه حرکت چې تورات اوس وځو بیت المقدس روان ویجاړ کړ بے حرمتی وکړه. نو د دې په باره کې آیات مبارک نازل شوی دی چې دا ډیر ظالمان دي د الله د کور خلق منې کړل. دا قول دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما دی. حضرت ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور نور مفسرین فرمائی چې مشرکان د مکه مکرمه دوی پیغمبر علیہ السلام منع کړو. حدیبیه مقام باندې مسجد الحرام ته داخله دلونه د طواف کولونه پیغمبر علیہ السلام منع کړو. شپږم کال د هجرت باندې پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه کرامو مکه مکرمه ته تشریف فرما شو. نو مکه سره خوا کې حدیبیه چې اوس ورته شمیسیه وایي دغه شمیسیه مقام باندې سره د مرګرو د مکه خلکو ایثار کوي مخکې مکه ته مراد. په دغه کال پیغمبر علیہ السلام مسجد الحرام ته دوی پرې نه ښود او یو صلح وشوله. بیا ورته کال نه به راشي او صرف 3 روزه به دي وي 3 ورځې له مکې ته راځي او زیاتي نه او وسلې به هم نه راوړي. نو دې باره کې دا آیات نازل شو دا خلک ډېر ظالمان دي چې د مسجد الحرام نه پیغمبر علیہ السلام او صحابه کرام منې کړي دي. بہرحال شان نزول کې دا دو واقعي دي خو دې دو واقعي پورې دا آیات خاص نه دي. دې الفاظو کې یو عام مستقل ضابطه او قانون الله بیانوي. آیات با یهود و نصارو پورې مشرکانو پورې خاص نشي بلکې تمام اقوام عالم د پاره به عام شي. ځکه دې کې خدای پاک د بیت المقدس نوم نه دی غشي مساجد الله عام جماعتونه یاد کړ. نو د هر جماعت نه چې څوک منع کول کوي د عبادت نه دغه کس هر څوک یې ظالم. د جماعت عظمت داره چې دې ته هر بنده ور داخل شي ناغه ډېر په ادب باندې داخل شي. خپ عاجزه دا شاهی دربار دی دا الله شاهی دربار ته خپ عاجزه دې بندلار شي. د جماعت آداب دي. تمام جماعتونه د ادب په لحاظ مساوي دي. که بیت المقدس دی که مسجد الحرام دی که مسجد نبوی دی بے حرمتی د ټولو ظلم دی. داسې د دنیا نور جماعتونه د هغې بے حرمتی ظلم دی. په ټوله دنیا کې دا 3 جماعتونه ډېر قابل احترام دي. مکه مکرمه کې مسجد الحرام 1 نمبر، مسجد نبوی په مدینه منوره کې 2 نمبر، بیت المقدس 3 نمبر. دې 3 جماعتونو تک
د عبادت لپاره سفر کې نو ثواب دی. د دې نه غیر بل جماعت ته چې دې کې ډېر ثواب دی نو هغې له سفر جایز نه دی. بیا د نورې ټولې دنیا جماعتونه ثواب کې بیا یو شانتي دي. داسې نه چې یو سړی وي د 400 په دې جماعتونو کې دونه ثواب نشته، د پیښور یو خاص جماعت یاد کی هغې کې ډېر ثواب، اسلام آباد کې جماعت دی هغې کې ډېر ثواب دی، هغې له بلا شم که اسلام آباد کې کې که په پیښور کې کې او که 400 کې کې ټول یو شی دی. د ثواب د زیاتوالي په اعتبار باندې وی مکې مکرمې ته ځمه په مسجد الحرام کې مونځ کوم ثواب دی ټیک د لار شوله، مسجد نبوي ته ځم ثواب مې ډېر کې لار شوله، بیت المقدس کې مونځ کوم ډېر ثواب دی لار شوله، او بل جماعت ته وایي چې دلته ثواب ډېر دی مزه وله. په مسجد کې ذکر کول مونځ کول د دې نه د منع کولو چې څومره صورتونه دي دا ټول ناجایز دي او حرام دي. یو صورت خدا دی چې یو جماعت ته مانځه دپاره تلاوت دپاره ورتلو نه ښکاره منې کولو کې چې نه به ورځې دې ځای کې به مونځ نه کوې، دې ځای کې به تلاوت نه کوې، دا یو صورت حرام. دویم صورت دا دی چې جماعت کې شور غوبل جوړ شي، نو دام د جماعت نه د عبادت نه منې کول دي. په یو جماعت کې دومره شور زوږي سړی وي دلته زه مونځ څنګه وکړمه، زیاره بل ځای ته به لاړ شم دلته خو مونځ نه شم کولی، شور زوږ پکې زیات دی، جګړې پکې زیاتې دي، نو دام جماعت نه منې کول شو. دا څوک چې شور زوږ کوي دا ظالمان ګناهګار. او کله داسې وي چې د جماعت په خوا کې گانا بجانا په داسې انداز شروع وي چې جماعت کې خلک ته نه مونځ نشي کولی، تلاوت ته نشي کولی، نو دا د جماعت نه منې کول دي. د جماعت ګاونډیان به ډېر په احتیاط ژوند تېروي. بعضې د ریډیو د ټیپ د ګانې بجانې شوقیان هغوی ریډیو خط تیز کړي، خپل د کور کاروبار هم کوي او خط تیز سپیډ باندې لګولي، جماعت کې چې خلک مونځ کوي نو هغوی په مانځه کې خطا کېږي، خو د دوی ریډیو نه کمیږي. نو دا د جماعت نه منع کولو والا ظالمان دي، دوی خلک د جماعت نه منع کړل. دارنګ د مانځه په اوقاتو کې چې څوک په نفلو کې، څوک په تسبیحاتو کې، څوک په تلاوت کې مشغول وي، او بل وخت یو بنده په دغه جماعت کې په زوره تلاوت کوي، په چغه لګیا دی یا په چغه باندې دې ذکر کوي، نو دا هغې نورو په مانځه کې، په تسبیح کې، په تلاوت کې خلل واچو. په یو حیثیت باندې دا بنده هم دا نور خلک د مانځه نه منې کوي، د جماعت نه منې کول کوي، دیم ظالم دی. که په جماعت کې څوک نی نو که ته بیا په زوره ذکر کې تلاوت کې نو کوه که نه، وګوره لوډ سپیکر باندې لګیا، ځکه په لوډ سپیکر کورونو کې خلک بیا تنګېږي، په خپل آواز به لوډ سپیکره چې جماعت خالی وي نو په زوره ذکر کوه لګیا یا. او دارنګې خلک منځونه کوي، تلاوت کوي، یو کس پکې پاس یا پکې سوال کوي یا پکې چنده کوي، نو دې پر خپل سوال او پر خپل چنده منځګزار او تلاوت والا د مانځه او د تلاوت نه منې کوي، دا هم ظالم. د جماعت دروانولو چې څومره صورتونه دي دا ټول حرام. که یو بنده ولګي جماعت هسې بې سو نړۍ نو دا هم ظالم. یو خو د بیا جوړولو دپاره وي چې دا آبادي زړه ده او دا به اوس پړو دې نه بیا ښکلې جوړ کړو، دا خیر دی، خو چې دا روانوم او جومات دلته نه پرېږدم نو دا غټ ظلم دی. او دام د جماعت روانول دي چې په جماعت کې څوک مونځ نه کوي، خوشې پروت دي،
یا مانزل سوک نرازی نرازی بالکل یا کم رازی ځکه د جماعت تعمیر او آبادی اصل کې د در و دیوار او نقش و نگار ته نه وایي اصل آبادی دار چې د جماعت کې د ډیر عبادت کیږي ډیر ذکر فکر دی پکې کیږي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا الله اصل کې مسجد آبادی هغه خلق کوي چې په الله ایمان وروړي او د قیامت پر ورځ باندې یوم الاخر باندې ایمان وروړي او منځ قائمي زکات ادا کوي او د الله نه غیر بل چا نه یریږي حدیث مبارک کې راغلی دي چې قیامت ته نږدې هنده علامات قیامت کې راځي مساجدهم معمورة فظاهر خو به جماعتونه ډیر خشته آباد وي وهي خراب خدا عبادت په لحاظ باندې جماعت به رواني ډیر خشته جماعت وي نقش و نگار به پکې ډیر زیاتی خو مزیدار بلډینګ وي خو مزګزار به پکې ني دا علامات قیامت دي دا جماعت شار دی خلق دینا خلق ظالمان دي چې د کم کلی جماعت شاړي منځ پکې نه کېږي دغه خلک به خروز نه بیاموي نو د هر کلی چې جماعت شار شو او دا خلک په بدر ورځي دی خروز د خدای نه غواړي د خپل جماعت د آباد کی منځ پکې شروع کی دا نه چې یو کس پکې منځ کوي نه د کلی خلک د راجم شي په جمع د منځ شروع کی پکې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي د شرافت او د انسانیت شپږ کار دي درې په حضر او درې په سفر کې دي حضر چې سړی مقیم وي چې تتلی نه وي مسافر نه وي دې ته حضر وي په حضر کې درې کارونه دي یو دا چې تلاوت قرآن کوا او دویم دا چې جماعتونه آبادوه او دریم دا چې ځان له داسې دوستان وګوره چې د دین په کار کې تاسو سره تعاون کوي دا د په حضر کې درې کار د سړیتوب دي د انسانیت او د شرافت دي او په سفر کې به درې کار څنګه کې ځان سره چې خپل توخه یوسي نو غریبانانو مرګرو باندې خرج کوا دومره توخه ځان سره په سفر کې یوسه چې یو مرګری د غریبي چې هغه سره تعاون پکې وکړي او نمبر 2 دا چې خپل اخلاق سره ملاوېدل کوا او نمبر 3 دا چې د سفر څومره مرګري دي هغه سره په خوشتبه ملاويږي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې وینا مبارکه کې د جمعات آبادولو مطلب دا دی چې په دې جمعات کې خشوع او خضوع سره حاضر شه او الته چې حاضر شي جمعات ته ذکر او تلاوت کې مشغول شه او د دې مقابله کې د جمعات روانول داري چې منځګزار پکې کم شي د جمعات آباد ساته او د جمعات د آباده خیال ساته جمعات ته چې راځي نه که څوک په مانځه او په تلاوت او په ذکر کې مشغول نو سلام وته وکا او که مشغول نو بس قلار کې نه سلام مکوا او د جمعات په آدابو کې دا هم د چې ځان له بسیټ نه بوکې چې ته هر وخت رااله نو بس یو خاص ځای ستاري کالته څوک ناسو نو پاسه دا خو زما ځای دی دا کار باندې کې چې کم ځای د تځای ملو شو هلته به کښېنې او ځان له بسیټ نه بوکې خامخا به زه دلته یم او هلته که ستا نه مخکې څوک راغلی هغه به پاسې دا کار به نه کې او په جماعت کې به د دنیا خبرې نه کې ذکر فکر کو یا خاموش کېنه او په جماعت کې به د روک شوي څیز اعلان نه کې د روک شوي څیز اعلان به په جماعت کې نه کې هر شی چې روک شوی دی جماعت کې اعلان مه کوه
او د خرید و فروخت خبره دا هم په جمعات کې نه کې، او جمعات کې به خرید و فروخت هم نه کې، اغشتل خرصول جمعات کې به نه کې. ګوتو نه ټقونه استل اسم نه دي خو جمعات کې به د ګوتو نه ټقونه هم نه وباسي. او چاړه چاکو تماچا نورې وسلې د ګپ نه به هم چا پسې نه راخلي جمعات کې. په رښتیا خو به نه کې، خو هسې نه که چا سره ګپ لګې ټوکې کې نو هم به دا چاړه چاکو ټوپک تماچا نه به راړی چاته. او په جمعات کې د زینت دپاره د ډول دپاره دا ګلونه مولونه کرل دا د یهودو طریقه ده، دا به هم نه کې. ډېر جمعاتونه وګورئ د برنډې د برجو په خوا کې ګلونه مولونه کرلي دي. دا غریبانان د مسلې نه خبر نه دي، که خبرو دا کار به نه وکړي. د زینت دپاره بوټي کرل جمعات کې جایز نه دي. او داسې ماشومان راوستل چې هغه په ښه بده نه پوهېږي، جمعات ته به داسې ماشومان نه راولي. لیونی او ماشوم دا به جمعات ته نه راولي. بعضې ماشوم پوهېږي نه، پلار یې ځان سره راولي یا رور یې ځان سره راولي یا نیکه یې ځان سره راولي، نو چې جمع ودرېږي خلک نیت وتړي، نو دا ماشوم اوس یوازې شو، دې نه پوهېږي. نو د رور پورې پلار پورې تره پورې نیکه پورې نو خو دې وایي راځه چې ځو که نه، نه خو په مانځه ولاړ دی ورسره خبره نه شي کولی، بیا ورته راځه چې ځو که نه، نو ناګانه ورته په ژړا شي. نو راکاږي او دې په مانځه وي دی غږ نه شي کولی، نو ماشوم جاړي او دا مشر په مانځه دی، په مانځه دې خواړو پوهېږي نه، خو خوا او شا ورسره نور کسان هم په مانځه نه پوهېږي. نو تاسې ماشوم مه راوله چې ته په مانځه او هغه تا راکاږي او تا ته جاړي. او داسې ماشوم هم مه راوله چې په جومات کې میتیازي وکړي، په پور د پاسه راته میتیازي وکړي، په درې راته وکړي، کارپېټ قالین وغیره پروت دی په هغې کې به بیا وینځي څوک. نو داسې ماشومان به جومات ته نه راولئ، لیوني به نه راولئ. ومن اظلم ممن منع مساجد الله، څوک دې زیات ظالم ممن د هغه چانا منع مساجد الله چې منع کول کوي د جماعتونو د الله نه، ان یذکر فیها اسمه یاد کړی شي په دې جماعتونو کې نوم د الله، وسعى فی خرابها او دې کوشش کوي پروانولو د جماعتونو کې، پشاړولو د جماعتونو کې. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، دا خلق چری ما کان لهم مناسب ندی دوی د پاره ان يدخلوها چې دوی داخل شي جماعتونو ته، الا خائفین مگر په یره باندې چې دا الله نه یریږي، دا الله نه به یریږي جماعت ته وځي، یا د جماعت دا مشران د داسې بے ادب سره او یری چې جماعت ته راځي چې د یری بیا غږ نشي کولی. لهم فی الدنیا خزي، دې دپاره په دنیا کې رسوایی ده، ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، او دې دپاره په آخرت کې لوی عذاب دی. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، و يهوديان و عيسایان هرگز بجنت تداخل نشي مگر اغا څوک يهودي او نصراني دي. تلك امانيهم، دا دوی خواهشات دي ارزوګان دي. قل هاتوا برهانكم، وتو فرمایا روړی تاسو دلیل خپل ان کنتم صادقین، کچره تاسو رښتینی. بلا ولنا ستاسو نه غیر بنورم داخليږي. من اسلم وجهه اغا چا چې تابع خپل ذات لله دا الله، وهو محسن او دې نیکی کوونکو، فله اجره دل پار اجر او ثواب ده عند ربه ده رب پنځ باندې، ولا خوف عليهم نبوي هسيره پدوي باندې، ولا هم يحزنون او نبدوي غمجنوي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، واليهوديانو ندي دا نصارى على شيء فهسيز باندې د دیننا،
وقالت النصارى ويلب نصارى ليست اليهود على شيء ندی دا نصارى یهودیان پس شیبان دا دیننا وهم یتلون الكتاب او دیب کتاب حال داری چی دیب لست کتاب كذلك هم دارك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ويلب اغي خلقو چی علمین لر مثل قولهم دا دوی دا وینا پشان فالله يحكم بينهم پس اللہ پاک بفیصلو کی دا دوی پا منس کی یوم القیامت دا قیامت پرز فیما پا اغسکی کانو فیه یختلفون چی دوی پا کی اختلاف کو ومن اظلم صوف دی زیاد ظالم یعنی نشتر زیاد ظالم ممن دا اغچانا منع مساجد اللہ چی من کول کئی دا اللہ دا جماعتننا ان یذکر فیها اسمه یاد کلیشی پدے کی نم دا اللہ وسعا فی خرابها او دی کوشش کئی پروانا ولو دا جماعتنو کی اولائک دا خلق ما کان لهم مناسب نو لائق نو دا دی لپارا ان یدخلوها چی دوی جماعتنو تا داخل شی الا خائفین مگر پیرا لهم فی الدنیا خزیون دیر پارا پا دنیا کے رسوائی دا ولهم فی الآخرت او دیر پارا پا آخرت کے عذاب عظیم دیر لوی عذاب بی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین